معلومیږي داسې چې دا خبره یوازې پښتون تحفظ مومنټ ته ورپاته ده د کام دغه سخت پیټې به یوازې موږ او تاسو پر خپلو وږو باندې وړو چې څنګه انشاءالله دغه میاشت او دوې وځي تحریک به تاسو ته نوی لایعمل درکوي نو د هغه نوي لایعمل دپاره باید زموږ ټول تنظیم ریډي ناست وي چې یو وار بیا موږ خپل د مزاحمت ډګر تود وساتو او دې ریاست ته مزاحمت اصل شکلونه ور وښیو چې مزاحمت په دې طریقه باندې هم کېدلی شي ضلع به له تاسو سره په رابطه کې صوبه به له تاسو په رابطه کې او انشاءالله د مرکز لخوا چې کوم لایعمل راځي ټول به هغه ته اخر کې د پښتنو د روایاتو مطابق په 11 اکتوبر باندې موږ په خیبر کې د ټول کام د یو لوی تاریخي جرګې اعلان وکړي چې د هغه جرګې لپاره زموږ د پښتون تحفظ مومنټ ملګرو د پښتانه کام یو کلی نه دی پرېښی یو کور نه دی پرېښی یو طبقه نه ده پرېښی یو سیاسي ګوند موږ نه دی پرېښی یو سماجي تنظیم موږ نه دی پرېښی د یو فیلډ خلک د یو فکر خلک موږ نه دی پرېښی هر پښتانه ته موږ ځان ورسوئ چاته کور ته ورغلو چاته دفتر ته ورغلو چاته نور چې د دوی کم د ناستې ځایونه ول ټولو ته موږ ځانونه ورسول او په ډېره پښتانه مینه باندې په ډېر افغاني رسم باندې موږ دوی ته د دې جرګې بلنه ورکړه او موږ ټول کام ته دا ویلي ول چې دا جرګه یوازې د پښتون تحفظ مومنټ په کوربتوب باندې کیږي نور په دا جرګه کې به پریکړې د ټول پښتونخوا وطن څخه چې کوم مشران راځي دوی به یې کوي خو بیا تاسو ولیدل عزیزانو چې څنګه دا جرګه رانږدې سوه د دې وخت رانږدې سو موږ یو ترتیب دا نیولی و چې دلته په ټول پښتونخوا وطن باندې به منظور احمد پښتون په خپله ګرځي دغه د پښتنو مشرانو ته به په خپل لاس دعوت ورکوي چې دغه ټول کام موږ سره غونډ کو پر یو ځای باندې کښېنو دا د ټول کام خواهش وو خو دې ریاست بیا خپل منافقت وکړي چې دلته د منظور احمد پښتون پر راتګ بندیز ولګوي بیا منظور احمد پښتون یو وفد جوړ کړي چې دغه وفد به هغه زما کار کوي هغه کار بیا هغه د وفد وکړي بیا چې کله دغه جرګه رانږدې سوه خلک د دې جرګې خواته تلل تاسو ولیدل چې دلته د پی ټي ایم د ملګرو پر کورو باندې چاپې شروع سوې دلته زموږ په سوونه ملګري د هغه خلاف دوی د 3 MPO لیټران وایستل چې په 3 MPO کې گرفتاره کړي دا زموږ د لورلایي د پی ټي ایم کوارډینیټر دایم په 3 MPO کې گرفتاره کړي د جرګې ته نه پرېښوي دا رقم زموږ د ټولو ملګرو د نیولو دغه هڅې ریاست شروع کړي بیا یې لارې بندې کړې چې کومې لارې تللې تر خیبره پورې دا ټولې لارې بندې کړې وې دوی غوښتل دا چې خلک نسي را دغه جرګه ناکامه سي چې بیا په هغه کې هم ناکامه سول تاسو به په دې خبر یاست یا به نه یاست خبر تر 1000 کسان زیات دا وخت هم زموږ د تحریک هغه دا په 4th شیډول کې دي یعنې 4th شیډول دا چې ستا هر څه د بند کړي دي ته هیڅ هم نسي استعمالولی تګ او راتګ هم نسي کولی بیا چې هلته د جرګې کم ځای و هلته کم انتظامات ول کمیټیانې موږ جوړې کړې وې هغه کمیټیانې هغه انتظاماتو ته نه پرېښول هلته به زموږ ملګرو خیمې ودرولې دوی به راغلل هغه خیمو ته به یې اور ورکړي هلته یو نیر راتلی ده د جرګې د میدان ترڅنګ ټول ملګري به هلته راغلي لیدلي وي چې هغه د اوبو نیر و دا ظالمانو هغه نیر هم بند کړي دا اوبه هم پر بندې کړې خو د دې هر څه باوجود زموږ ملګري هلته ورته ولاړ ول چې موږ به خامخا په هر قیمت باندې دا جرګه کوو بیا چې په کومه ورځ جرګه کېدله د هغه څه یوه ورځ مخکې تاسو ولیدل چې دا ریاست خپل ټول هغه ترهګر فورس یې راوستلی و هلته یې د جرګې پر منتظمینو باندې مخامخ فایرینګونه وکړل چې زموږ 4 ځوانان په شهادت ورسېدل تر 1 درجن زیات زخمیان سول خو بیا هم هلته ملګري ورته ولاړ ول توپکان هم له دوی سره ول بختربند موټران هم له دوی سره ول انسوک ګیس دا هم د دوی سره ول هر څه ورسره ول زموږ ملګري په خالي لاسو ول تر شنه اسمان لاندې خو پښتني عزم نیولې ول هغه د کام وعدې نیولې ول چې نه خرڅېږو نه ټیټېږو نه به بیریږو پر میدان ورته ولاړ ول میدان دوی پرېښوئ زموږ ملګري ورته ولاړ ول آخر هم میدان موږ ځینې وګټئ موږ په خپله جرګه کې کامیابه سو بیا دغه جرګه چې کوم
یو سیټ اپ موږ ورته شو دا هغه سیټ اپ مطابق 3 ورځې موږ جرګه وکړه د ټول پښتونخوا وطن سره راغلي مشران علماء کرام وکیلان ډاکټران دانشوران لیکوالان د ټولو سیاسي ګوندو کوم وفدونه چې راغلي ول دا ټول هلته موږ په یو لوی حال کې کښېنولي ول یو لوی سکرین موږ لګولی و چې په دې وطن کې په تیرو 20 کلو کې کم ظلم سوی و کومه ناروا سوی و دا ټول موږ دغه ټول د کام مشرانو ته پر سکرین ورښکاره کړل چې زموږ د کام څومره شهیدان سوي دي په تیر 20 کاله کې څومره خلک زموږ ژوندي ورک دي څومره د مرکې او د جرګې مشران را وژلي دي څومره کورونه ړنګ سوي دي په پښتونخوا وطن کې څومره سکولان تباه سوي دي څومره مسجدان تباه سوي دي څو دماکې سوي دي څو زخمیان لرو دا ټول ریکارډ موږ د دې کام تر مخ کښېښوی بیا د دې جرګې د سیټ اپ مطابق موږ هر ګوند ته دا ویل چې تاسو د خپل ګوند سره یو نماینده مشترکي چې دا به د دې جرګې د کمیټې یو ممبر جوړیږي او بیا به دغه کمیټې پریکړه کوي داسې هر سیاسي ګوند موږ ته یو ممبر په خپله خوښه باندې راکوي او بیا چې د پښتونخوا وطن څومره ضلعې دي ولسوالیانې دي دې ټولو ته موږ ویل چې تاسو په خپل منځ کې سره کښېنئ په خپله خوښه باندې یو نماینده موږ ته راکوئ هغوی د دې سیټ اپ مطابق هرې ضلعې موږ ته یو نماینده راکوي چې دا په سر کې 80 کسان جوړ شول په دې کې د هرې سیاسي پارټۍ یو سړی او د هرې ضلعې یو سړی دا 80 کسان ول دا 80 کسانو ته موږ یو سیټ اپ کړی و دا موږ کښېنول او دوی ته موږ دا خبره وکړه چې دغه 3 ورځې موږ تاسو ته کم د پښتون کام درد درښکاره کوي کم د پښتون کام ستونزې تاسو ولیدلې کم دلته درپدرۍ تاسو ولیدلې کم دغه شهیدان ول کم دغه حالت او دغه ډالري جنگونه ول دا ټول تاسو ولیدل نن موږ ټول کام تاسو ته اختیار درکو تاسو کښېنئ په خپل منځ کې 15 ورځې اخلئ 15 ګنټې اخلئ هر څومره وخت چې اخلئ تاسو پرېکړه وکړئ موږ ستاسو عسکر یو پر موږ باندې صرف حکم وکړئ بیا دا 80 کسان کښېنستل د ډېر اوږد بحث او مباحثې بعد دې 80 کسانو یو څه پریکړې وکړې هغه پریکړې زموږ د تحریک مشر منظور احمد پښتون چې د دې جرګې کوربه و هغه د خیبر قامي جرګې پر سټیج باندې پر 14 اکتوبر باندې په ماښام باندې بیان کړی ټول کام ته او د هغه دپاره خپل ترتیب کښېښوی 2 میاشتې وخت یې کښېښوی خو چې څنګه هم 2 میاشتې پر کېږي عزیزانو نو بیا دلته د خلکو لخوا دا سوالات راشوصل چې 2 میاشتې پوره سوې اوس به څه کېږي اوس په دې ځای کې کتل پکار دي زموږ ټول ملګري باید په دې شي باندې سر خلاص کړي چې هر څوک دا مباحثه کوي زموږ ملګري باید پر دې ورسره وغږېږي چې وروره دا جرګه د پی ټي ایم نه وه دا د ټول کام جرګه وه په دې 80 کسانو کې یوازې د پی ټي ایم په نمایندګي مشر منظور احمد پښتون و او داسې د هر سیاسي ګوند یو کس و د هرې ضلعې څخه یو کس راغلی چې 2 میاشتې وسوې که اوس پی ټي ایم پر خپل سر باندې راوځي او لایعمل په مخ اخلي بیا به دا ټول خلک دا وایي چې دا خو د ټول کام جرګه وله په دې کې خو موږ ټول ولو اوس یوازې پی ټي ایم خپله لاره په مخه واخیستله نو هم به په موږ چې دا پروپاګنډه کېدله نو موږ دوی ته انتظار وکړي د دغه 80 کسانو سره رابطې شروع سوې دغه ګوندو ته موږ حال ورکړي چې راسئ یو میټینګ وکړو اوس یو نوی لایعمل وټاکو چې نوی لایعمل باندې دغه کام خپل کار شروع کړي او تاسو به ټول لیدل ځینې کسان په خبر یا به نه په خبر په دې کې تر 90% زیات خلک پر شا سول هغه کې د ګوندو خلک هم هغه کې د ضلعو ټاکل شوي خلک هم اوس موږ نه پوهېږو دا جواب به دوی وایي چې آیا دوی د ریاست د پریشره څخه پر شا سول دوی د ریاست د دباوه څخه پر شا سول که څه وجه ولې چې دوی پر شا سول دا پریکړې دا ټول دغه کسانو په خپله کړي دي د دوی په خوښه سوي دي خو چې بیا د پریکړو د عملي کېدو وخت رالی دا ټول کسان پر شا سول دا خبره یوازې پښتون تحفظ مومنټ ته ودرېدله نو بیا زموږ په خپل منځ کې مجلس دا و چې دې خلکو ته به لږ وخت ورکړو لږ وخت به ورکړو رابطې به ورسره وکړو حال به ورسره وکړو کېدای شي دوی راسي بیا به کښېنو د دوی میټینګ به وکړو نو موږ 2-3 ځله رابطې ورسره کړي
کاغه د ګوندو خلک دي کاغه د ضلعو ټاکل شوي خلک دي خدا خلک تر اوسه پورې راغلي نه دي نو موږ ځکه وخت ورکوي چې که موږ چیرې په خپل سر باندې دا کار شروع کړو بیا سار دا خلک په اولس کې زموږ خلاف دغه پروپیګنډه کوي چې دا خو د ټول کام جرګه وه اوس دوی یوازې په مخ باندې اخیستې ده نو موږ دوی ته وخت ورکوو چې راسي کښیني او د دغه جرګې پر پریکړو باندې موږ سوچ او فکر وکړو او د دې د عملي کولو دپاره یو نوی لایعمل کښیږدو خو دوی تر اوسه پورې لا راغلي نه دي نو دغه چې دا 4-5 میاشتې په منځ کې اکټیویټیانې نه ولې هغه وجوهات دغه ول البته اوس موږ هم دې نتیجې ته رسېدلي یو چې 4 یا 3 میاشتې وخت موږ دا خلکو ته ورکړي دا تر اوسه پورې نه راغلل نو لہذا مزیده وخت دوی ته نه دی ورکول پکار د روزې میاشته ده روژه به تېره سي اختر به تیر سي د هغه وروسته به موږ خپل یو مشاورت سره کوو او خپل یو لایعمل به جوړو چې هغه به موږ ټول کام او خپلو ملګرو ته کښېږدو چې البته څوک کله موږ سره درېږي که نه درېږي موږ د کام سره د اوله ورځې د وعدې مطابق پر دا لاره باندې خپل سفر پیل کوو ریاست اوس بندیز لګولی دی ملګري په 4th شیډول کې اچولی دي زموږ ډېر زیات ملګري دا وخت هم په زندان کې دي او په ډېرو شرمناکو کیسو کې په زندان کې اچولی دي په ډېر انتهایی غیر عیني کیسو کې په زندان کې اچولی دي که نور هم اسمان نړۍ موږ خپله لار نه پرېږدو موږ خپل مزاحمت پیل کوو نو لہذا زموږ ملګري به حوصلې نه بایلي زموږ ملګري به حوصلې لوړې ساتي زموږ ملګري به خپل فعالیت جاري ساتي زموږ ابتدایي یونټان زموږ علاقایي یونټان زموږ د ټولو ضلعو کمیټیانې دا به ټول خپل فعالیت تر پخوا زیات په تیزي سره شروع کوي ولې چې معلومیږي داسې چې دا خبره یوازې پښتون تحفظ مومنټ ته ورپاته ده د کام دغه سخت پیټې به یوازې موږ او تاسو پر خپلو وژو باندې وړو نو لہذا د دې دپاره لوړې حوصلې په کار دي تاسو به خپل فعالیت نور هم تیزوي چې څنګه انشاءالله دغه میاشت او 2 وځي تحریک به تاسو ته نوی لایعمل درکوي نو د هغه نوي لایعمل دپاره باید زموږ ټول تنظیم ریډي ناست وي چې یو ور بیا موږ خپل د مزاحمت ډګر تود وساتو او دې ریاست ته د مزاحمت اصل شکلونه ور وښیو چې مزاحمت په دې طریقه باندې هم کېدلی شي نو د دې دپاره نن موږ دلته راغلي وو چې تاسو ته دا پیغام درکو چې تنظیم هم پر خپل ځای باندې صحیح سلامت دی تحریک هم پر خپل ځای باندې صحیح سلامت دی ټول ادارې فعال دي منظم دي لہذا تاسو هم خپل فعالیت جاري وساتئ موږ چې کومه وعده اوله ورځ د خپل کام سره کړې ده د خپل خدای سره مو کړې ده پر هغه وعده باندې به دغسې په جګ سر باندې خپل سفر کوو دغه ګرفتاریانې دغه FIR-ونه یا دا بندیزونه دا معمولی خبرې دي موږ د خپل وطن د خپل خاورې د خپل ولس دپاره تر خپلو سرونو تیري نو دا بندیز خو بیخي موږ په کیسه کې هم نه یو البته ټول ملګري په کار دی چې خپل فعالیت جاري وساتي تحریک به تاسو ته خپل نوی لایعمل درکوي د هغه نوي لایعمل دپاره به موږ ټول تیار یو هغه به بیا په هغه وخت باندې ګورو چې د تحریک د خوا کم لایعمل راځي نو نن زموږ د راتګ مقصد چې و هغه دغه و تاسو په روژه کې په ډېر لوی تعداد باندې راغلي یاست د ډېرو لرې کلي څخه به راغلي یاست همت مو کړی دی آفرین درته وایم مخکې هم تاسو همت کړی و خو دغه همت به دغسې جاري ساتئ په دې کې به وخت نه لګوئ په دې کې به وقفه نه ورکوئ خپل چې څنګه هم دغه د روژې میاشتې تېرېږي ټول علاقې په کار دی چې خپل یونټان فعاله کړي خپل غونډې فعاله کړي خپل فعالیت فعاله کړي ضلع به له تاسو سره په رابطه کې صوبه به له تاسو په رابطه کې او انشاءالله د مرکز د خوا چې کوم لایعمل راځي ټول به هغه ته موږ تیار یو